السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله وایاست. دوستانو تېرو ویډیوګانو کې موږ په دې باندې بحث وکړلو چې موږ فیسبوک یا فیسبوک مسنجر هغه مشکل چې که چېرته تاسو ته وایس مسیجان مسنجر کې نه پلی کېږي، ویډیوګان نه مسیج نه پلی کېږي، نو هغه څنګه موږ دغه مشکل حل کړو او موږ ته دا هر څه پلی کېږي. دې په اړه هم خبرې وکړې. بیا هم فیسبوک د پرایویسي په اړه خبرې وکړې، څنګه خپل فرینډان یا ملګري یا هغه کوم شخصي انفارمیشن معلومات چې دي څنګه بند کړو چې بې زموږ نه بل څوک ونه شي کولی چې ویې ګوري. هغې په اړه هم خبرې وکړې. نن راځو دوستانو دې په اړه خبرې کوو چې څنګه کولی شو دغه زموږ کوم پروفایل نوم چې دی دغه هم په پښتو وي او هم په انګلیش یا کوم بله ژبه باندې غواړئ ویې لیکئ، نو دا څنګه ترتیب کړو. ځکه نوم چې موږ فیسبوک ته ورکوو نو یو نوم اخلي بل نوم نه اخلي، میډیم نیم یا په یو ژبه به یې ورکوي، په دوه ژبو باندې نه اخلي. نو راځو نن تاسو ته په دې ویډیو کې دغه ښیم چې دا کار موږ څنګه وکړو. مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کړو دوستانو، که چېرته زموږ چینل تاسو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او د زنګ تڼۍ کېږئ تر څو د ټولو د مخه زموږ ویډیوګانې تر تاسو در ورسېږي. نو راځو دوستانو د ویډیو په طرف چې څنګه کوو. راځو دوستانو ټول د مخه به راشئ فیسبوک ته. فیسبوک به خپل خلاص کړئ، خپل اکاونټ به خلاص کړئ. فیسبوک دغه ما فیسبوک خلاص کوم، دغه درې تیره چې کوم دي په دې باندې به کلیک وکړئ او را به شئ لاندې. دا دوه طریقې لري دوستانو. یو لاندې به راشئ سیټینګ ته به راشئ، سیټینګ ان پرایویسي کې به سیټینګ ووهئ، پرسنل انفارمیشن دغه باندې به دغه کلیک وکړئ. دلته یې لیکلي دي ګوره جنرال نیم دی، فون نمبر دی، ایډنټیټي دی، تاسو به په نیم باندې کلیک وکړئ. ویټ کوو ورسره. دوه طریقې دوستان، دواړه به زه تاسو ته په دې کې وښیم. ګورئ دوستانو چینج ادر آف اوردر آف نیم، نو دلته ما نوم ورکړی دی، دا بل نوم اوس د دې شپېته ورځې لا نه دي پوره، شپېته ورځو کې به تاسې کولی شئ نوم بدل کړئ. نو د دې تر څنګ تاسې څنګه کولی شئ چې پښتو نوم ورکړئ، ځکه ټیچ چې دی دا زما انګلیسي نوم دی، په یو ژبه باندې نوم اخلي، نو په دوه ژبه خو نوم نشو کولی موږ چې ورصفې کړو. نو د دې دپاره موږ داسې کوو چې دغه بره ګورئ ادر نیم، اډ ا نیک نیم، برت نیم، کوم بل نوم که غواړئ وایي هغه دې باندې به کلیک وکړئ. تاسې دوستانو په دې باندې کلیک وکړئ. ادر نیم نو نیک نیم دلته انتخاب شوی دی، دې باندې به کلیک وکړئ. تاسې دلته به راشئ، تاسې به دوستانو برت نیم به انتخاب کړئ. برت نیم سره به دلته اوس تاسې ولیکئ، زه دغه هلته لیکم ټیک ټیچ دغه لاندې دوستانو دغه خو سیف کېږي. ګورئ دغه به زه سیف کړم، تاسو ته په ویډیو کې ښیم سیف شو، دغه زما نوم سیف شو، دا ټیک ټیچ سیف شو. خو دلته پروفایل ته اوس راځو. ګورئ په پروفایل کې ماته نه ښیي. ګورئ ټیک ټیچ خالي په انګلیش باندې دی، نو په پښتو باندې ماته چې کوم ما ولیکلو هغه ماته نه ښیي. نو د دې دپاره بل ته نه، تاسې ته نه، هر څوک چې ستاسې اکاونټ ته راننوځي هغه هغې ته نه ښیي. دې دپاره چې ټولو ته یې وښیي، هر سړی وشي کولی چې دغه پیدا کړي. نو راځو بېرته هماغه سیټینګ ته، په سیټینګ باندې کلیک کوو. راځو سیټینګ ته، په سیټینګ باندې سیټینګ ان پرایویسي سیټینګ، بېرته هماغه ځای ته راځو، پرسنل انفارمیشن جنرال، په جنرال کې بېرته هماغه نیک نیم باندې کلیک کوو. نیک نیم دلته ټیک ټیچ مونږ ورکړی که نه، ټیک ټیچ. نو دغه دوستان لاندې چې ګورئ شو ا ټاپ آف پروفایل، دغه باندې به خامخا تاسې کلیک کوئ. دا ګورئ دغه لاندې دغه کوم چې تاسو ته ښکاري د دې ټیک مارک نه لاندې ګورئ ټیک ټیچ هم په انګلیسي شو قوس کې ټیک ټیچ په پښتو ولیکل. دا به اوس سیف کړئ. د سیف کولو نه وروسته اوس راشئ دوستانو خپل پروفایل ته چې راشئ، اوس باید دلته تاسو ته ښیي. ګورئ ټیک ټیچ هم په پښتو شو او هم په انګلیش باندې شو. نو بله دا یوه لاره ده دوستانو. اوس بلې لارې دپاره موږ راځو بېرته همدغه پروفایل ته، دلته لاندې راځئ، دلته یې لیکلي دي دوستانو دا ګورئ ایډیټ پبلیک ډیټیلز، په دې باندې کلیک کوو. دلته راځئ دوستانو، edit your about information لاندې دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ، ګورئ موږ ټیک ټیچ په نوم باندې نوم ورکړی و که نه، خپل هم دغه نوم یې دغه دی، نیک نیم شو ا ټاپ آف پروفایل، دغه باندې به کلیک تاسې وکړئ. دغه تاسې ته چې کوم ښکاري دا خړ غوندې ما پې کلیک کړی دی، نو ټیک ټیچ دې باندې به کلیک وکړئ. تاسې دا ګورئ دلته ډیلیټ نیم لیکلی، ایډیټ نیم باندې تاسې هر یو چې غواړئ ایډیټ پکې کوئ، غواړئ چې دغه نوم بدل کړي،
دلته کولی شي نوم بدل کړي، دغه کلیک پرې وکړئ، عادي سمپل بس نوم هر څه داسې نه دی چې تاسې به هم د خپل نوم ورکوئ، هر شی چې خوښوئ هغه نوم به ورکوئ او دلته به یې سیف کړئ. شو اټ ټاپ پروفایل دغه که ووهئ نو د ستاسې پروفایل سره به یو ځای ښیي. که دا چې د ټک مارک نه کوي دوستانو بیا نه شئ کولی چې تاسې دغه دواړه نومونه په پروفایل ما سره وښیوئ. بل دوستانو که چېرته دغه دوه نومه چې تاسې ورکړئ که تاسې ملګري چېرته تاسې پیدا کوئ نو که انګلیسي نوم باندې پیدا نه شي نو کولی شئ همدغه ټک ټیچ همدغه پښتو باندې هم ورکړئ. هر نوم چې تاسې ورکړی وي هغه په سرچ کې په پښتو یا په انګلیش هر یو باندې چې ولیکئ نو هغې سره به ستاسې نوم پیدا کېږي پروفایل کې. لکه زه دلته اوس لیکمه په سرچ کې، ګورئ دلته زه سرچ کې لیکمه ټک ټیچ، په پښتو باندې لیکم ټک ټیچ، دغه دی راته ګورئ دوستانو اوس ډایرکټ ټک ټیچ راته راویستلو. دا زما خپل پروفایل دی ټک ټیچ، پښتو مې ورکړلو مګر هم راویستو دی راته. دغسې دوستانو تاسې کولی شئ چې خپل نوم بدل کړئ. د آینده ویډیوګانو دپاره دوستانو که چېرته زموږ ویډیو چینل تاسې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا اوس چې سبسکرایب کړئ، ځکه دغسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې هره ورځ موږ خپل چینل ته لیږو او تر تاسو یې د رسوو. تر بیا مو د الله مل.